سلامونه دوستانو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د کوټې په کوچلاغ سیمه کې د مدرسې استاد لخوا د ماشومانو سره د ناوړه چلند یوه قضیه رامنځته شوې ده. روغتون یو لومړی طبي راپور خپور کړی دی چې ویلي دي د ناوړه چلند تصدیق شوی دی. پولیسو سمدستي او بریالی اقدام کړی دی او تورن کس نیولی دی او تورن کس د تحقیقاتو په جریان کې په خپل جرم اعتراف کړی دی چې د 10 کلو ماشوم سره یې زیادتي کړې ده. بلې خواته د هند په ممبئی ښار کې په جوماتونو کې د لاوډ سپیکرانو په کارولو بندیز لګېدلی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې د مودي حکومت په ممبئی ښار کې د لاوډ سپیکرانو په کارولو باندې بندیز لګولی دی. دا بندیز د ممبئی عالمي محکمې د غږ ککړتیا په اړه د وروستي لارښوونې وروسته راځي، کوم چې د پولیسو لخوا په ټول ښار کې پلی شوی دی. د دې بندیز په پام کې نیولو سره په ممبئی کې مشت مسلمانان چې هلته اوسیږي نشي کولی چې په سپیکرانو کې اذانونه وکړي، ځکه چې د مودي حکومت لخوا نه پرې بندیز لګېدلی دی او د دوی خلاف کاروايي کیږي. بلې خواته د ایران لخوا په جبر د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج پروسه دوام لري. اخراج شوي وطنوالو تر څڅونکي لمر لاندې په شدیده ګرمۍ کې دلته راټول شوي دي تر څو ثبات او بیا خپلو پلرني مینو ته ستانه شي. افغانان وایي ایراني پولیسو ترې پیسې، توکي، موبایلان ضبط کړي دي او دوی خالي لاس وطن ته شړلي دي. همدارنګه شړل شوي افغانان د ایراني اخوند رژیم د ظلمونو ګڼ شمېر داستان لري. له افغان ماشومانو څخه د تعلیم له حق اخیستلو نیولې ان د ماشومانو تر وچو شیدو پورې د هر څه بندیز و، نو ځکه یې خپل وطن ته لیږلي دي. بلې خواته د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې د بلوچستان په 20 ضلعو کې به د جولای له 3 نه تر 8 جولای پورې د مونسون د بارانونو نوې سلسله شروع شي. د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي ادارې PDM په بلوچستان کې د بارانونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د بلوچستان په 20 ضلعو شرانی، ژوب، زیارت، مسخیل، دوکۍ، لورلای، ارنایی، سیبی، بارکان، نصیرآباد، کوټه، وسطا محمد، کلات، لسبیلا، سوراب، خوزدار، اواران، سووتپور، جعفرآباد او نورو ضلعو کې به له 3 جولای نه بیا تر 8 جولای پورې مونسون بارانونه وي او د بارانونو شدید امکانات ورکړي دي.